السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به درته د رمضان ځینې اړوند دعاګانې ووایم. د رمضان د نیت لپاره یعنی د سحري دعا. وبصوم غد نویت من شهر رمضان. وایي ما د رمضان د دې روژې نیت وکړه. د افطار کولو لپاره دعا. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. وی اے الله ما ستا لپاره روژه ونیوله، په تا مې ایمان راوړی او په تا مې بروسه کړې ده او ستا د راکړل شوي رزق نه مې افطار وکړ. د افطار کولو څخه وروسته دعا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وی لاړه تنده لمده شوه رګونه او ثابت شو اجر که د الله رضا وه. هیله ده چې دغه دعاګانې در سره یاد کړئ او همیشه یې ووایئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.